السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا کسانو مبارک منګه خبرې کولی چې هغه الله غوړه کړي د خپل پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم لپاره. لکه څنګه چې روایت کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې الله زه غوړه کړم په خلکو کې، به زما لپاره واختار علی او به زما لپاره چې الله سبحانه وتعالی مرګري بیا اختیار کړی دی، غوړه کړی. نو د انسانانو مبارک موږ خبرې کولی چې هغه الله غوړه کړی دی د رسول صلی الله علیه وسلم لپاره، او صرف دغه کافی دی چې موږ وایو چې الله غوړه کړی د رسول صلی الله علیه وسلم لپاره. دغه چې ټول دنیا چاڼ کړنه دی ته راوست، چې ټول دنیا چاڼ کړنه دی ته راوست، دا به اوچت خلک کله دوی نه اوچت وین الله باغه مرګري کړی دا سره. خو د پیغمبرانو بعد د دوی نه اوچت خلک نور نه وو. کله کله سړی په زړه کې ارمانو کې چې زم په دغه وخت کې خو ته کمزورې، ته هغه شان قرباني نشي ورکولی کومه چې هغه ورکړې، ته هغه شان په زړه کې د الله نه یره، هغه شان عبادت، هغه شان مینه د رسول سره د کېدی نه چې سړی وکړي. نو که سړی چې نه کېدی شي، نو کېدی شي چې سړی دغه په شانو کې دغه غوړ وکړي، بیا به دې دغه سره وې. خو دې چې شاته پاتې شي نه دا وجه د کمزورتیا ده. یو چې انسانانو صرف دغه سوال وکړو چې الله سبحانه وتعالی دې سره موږ په جنت کې یوځای کړي. نن چې کوم صحابي سیرت موږ بیانوو، هغه صحابي دی چې هغه باندې خاص رسول صلی الله علیه وسلم مینو. رسول صلی الله علیه وسلم په ټول مرګرو مینو، په دې ځینو باندې ډیر مینو او درجه وی د خپل فضیلت د هر یو. نو په دې باندې رسول صلی الله علیه وسلم خاص مینو. هغه صحابي چې هغه په علم کې یو غرو د علم غر، هغه دغه صحابي دی کوم چې باندې موږ سیرت بیانوو په اختصار سره. معاذ بن جبل رضی الله عنه. معاذ بن جبل، معاذ زوی د جبل دغه نوم، او جبل په عربي کې څه ته وایي؟ غر ته وایي. او که زه دې سویم دا به غلو نه چې په رښتیا د غر زوی. معاذ بن جبل ابن عمرو ابن عايذ الانصاري الخزرجي، نه دی په انصارو کې کوم چې د مدینه خلکو، او به په انصارو کې اوس او خزرج د دوه مشهوري قبیلې وي. انصار خو د دوی نه ورسته جوړ شو کله چې رسول سم راغی، نو دوی باندې انصار لقب په ټولو کې خو دی شو. خدای نه مخکې دوی په دوه قبیلو کې تقسیمو، یو اوس او بل خزرج. نه د خزرج قبیلې سره تعلق ساتو، او کنیت یو ابو عبد الرحمن. ابو عبد الرحمن چې د دو زامنو، یو عبد الرحمن او د بل نوم دي مشهور نه. او ځینې سیرتونو کې راځي یو لوري مو د مور نوم چې ده هند بنت سهل، د مور نوم. او په وړوکوالي کې چې ده نه پلار مړ شوی، نه د پلار په کور کې نه دی لوی شوی، بلکې د مور بیا د یو بل سړي سره واده وکړی چې دغه نوم الجد ابن قیس، دغه سره واده وکړو. هغه منافق انسانو، ظاهر کې اسلام قبول کړو. چې کله رسول صلی الله علیه وسلم یو جهاد للیګو په موقع باندې رومیانو سره ناغوي چې رسول الله د رومیانو زنانه ډېر ښکلي دي، ولته ماته فتنه جوړه شي، نو زه دغه جهاد لنی شم تللی. او منافقان دي چې دوی سره عذرونه ډېري، او مؤمن عذر نه ګوري. مؤمن چې ته عذر نه لټي، عذر چې لټي د منافقي نه دغه عذرونه کتون دا پالتون ته عذر به ګور مخامخ کو
نو الله سبحانه وتعالى آیتونه نازل کړو ومنهم من یقول اذن لی ولا تفتنی. الله باز په منافقانو کې دي چې تا ته وایي چې مال اجازه راکړه زنی شمتله او ما په فتنه کې ما چوا. الله سوی الا فی الفتنه سقطوا، خبردار یقینا د په فتنه کې پروت دی، بل څه فتنه کې پریوسی. د منافقت د فتنه د پر پروت دی کنه. تعجب خبردار چې معاذ بن جبل رضی الله عنه دغه منافق سړي په کور کې لوي شوی د خدای اثر بنه لري شي او الله جل چا حفاظت کوي. الله جل چا حفاظت کوي نو څوک هغه ته هیڅ نقصان نشي رسول. او چې الله دې سړي د نیک جوړي کنه چې ټول دنیا راځي مشي دي نشي ګمراه کول. او الله چې څوک ګمراه کی نو چې ټول دنیا راځي مشي هدایت ورنه شي ورکول. اکثر کور کې دي چې کیږي دا یو زوی هغه گمراهی نه د پلان غریب سل طریقې استعمالي. مرګرو ته وې د نشید کو بخپلې وې ټکې تړي استادانو به سي بوزي مدرسو ته بوزي علماء سره ملاوي د دې هر څه باوجود هغه ته هدایت نه ملوي. هغه وجه چې رب العالمین هدایت نه لیکلو. او یو نه ماشوم دي چې پلار سم گمراهي په جمعات کې به چته وی نه او خړېلې بغرزي ګیره نه بریټ نه یزوی به خپل ګیرم پرې خو دي جمعات کې 15 وخت مونږ بکې د علماء سره نه شي. نو پلار خو د تربیت دانه دی ورکړي دی وجه سوجه دی چې رب العالمین ولا هدایت غوښتله. معاذ بن جبل رضی الله عنه دغه منافق په کور کې لوي شه د خو دغه دی اخلاق او باغ باندې اثر نه کړي چې رب العالمین ته په مستقبل کې یو غټ انسان جوړو. معاذ بن جبل رضی الله عنه چې کله اسلام قبول کړو هغه 13 کال عمر او اسلام دې چې قبول کړو چې دغه مدینه کې کله چې د عقبه بیعت العقبه الاولى بیعت رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړو په مکه کې د انصار سره د انصار ځینې کسان تلو پر رسول الله پسې او دغه سره بیعت وکړو. نبی هغه رسول الله ته چې یا رسول الله ته موږ سره یو کس ولګي چې موږ ته د اسلام خي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه مصعب ابن عمیر رضی الله عنه ولې اسلام سفیر هغه سره ولګي نو هغه الته دعوت ورکونه دغه په لاس باندې بیا معاذ بن جبل رضی الله عنه چې اسلام قبول کړ. به رسول الله بشراغه او دویمه بیعت چې کوم شی ول العقبه الثانيه هغه کې د رسول الله سره شریک او دغه بیعت ته کړي. سبحان الله کوتل اسکل عمر سمره زموږ په وخت کې کوتل اسکل نه 15 کال وته موږ وای ماشوم 10 کال ولا ماشوم غلطیو کې خیر دې ځوان دي موږ نه کې خیر دې ځوان دي عبادتونه کې خیر دې لکت د 13 کال په عمر کې اسلام قبول کړي. او به چې کله مهاجرین مکې ته مدینه ته رالو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه په منځ کې ورولي جوړ کړي. او ځینې سیرتونه کې راځي چې دا او د جعفر الطيار رضی الله عنه ذو الجناحين دغه په منځ کې ورولي جوړ کړي. جعفر ابن ابي طالب رضی الله عنه علي بن ابي طالب مشهور او د فائدې لپاره چې ایمان زیات شي او تازه شي. الطيار یا دو وزر ولا د بدیوي زګي چې دنه په غزوه موته کې ادوانه لاسونه پرې کړی شي او به هم دغه جنډ نه پرې خو دي چې ورېدل هغه دغه ما د خالد بن ولید رضی الله په سیرت کې ما دغه بیان کړو. نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه جعفر الطيار نوم کې هغه د چې په جنت کې وسیر یو انسان چې هغه ته وزیریم لګي دی بل وزي هغه جعفر رضی الله عنه خپل لاسونه به دغه لپاسه دته دوه وزیر لګیدلی چې دغه دراسه بده په جنت کې بل وزي. دا نعمت الله بل چاله نه ورکړه د دې بمنس کې وروري کړه. معاذ بن جبل رضی الله عنه د شرک نه سخت نفرت او ځکه همیشه چې تاسو دغه د حدیثونو اوري د توحید د معاذ بن جبل حدیثونو به لازم اوري په توحید دې سخت مینو او مین په دوه توحید باندې چې یو پیر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله ماته وصیت وکړه. نو رسول الله ته یا معاذ لا تشرك بالله اے معاذ د الله سره شرک مکو. ان قتلت او قطعت ان قتلت او حرقت کسوک دی وجنی او کسوک دی سیزی او کسوک دی ټوکړي ټوکړي کې خدای الله سره به شرک نه کوي. هغه وصیت د بجلی کې پروت نه
د په جون کې واجب واقع ده په سیرت کې دا واقع راځي چې عمرو بن الجموح رضی الله عنه، عمرو بن الجموح پیژنې؟ مشهور بس دی په ګوډ شهید باندې، په ګوډ خپل باندې چې جنت ته تللی وغه بوډا. د خپل مشران یاد ساتي، د زموږ د دین مشران دي. عمرو بن الجموح رضی الله عنه په وخت کې اسلام نو قبول کړی چې کړه دا واقع رااله، نه دا غزان له یو بوت جوړ کړو چې هغه به کور کې به پروت د لرګینه او دغه عبادت وکاو. نو کله چې د بنو سلیمی قبیله دي ځوانانو ایمان راوړو، یو پکې معاذ بن جبل، نو دوی اتفاق وکړو چې دې کار کوو چې د دې بوت سره چل کوو. ناغو دا کور ته په طریقه د شپې ورننوتو، دغه بوت راواغستو او خوا کې یو کوه او سخاوند کې خلکو ته غن بلا چوله، ناغې ته ورواچو او پای کې پړ مخې پروت. عمرو بن الجموح رضی الله عنه چې کله سهار پاسې ناغه وګدو چې بوتونیشت بس ګرځېدو او تبعیدی دا سړی د پاره چې زمونږ په معبود باندې حمله وکړه او کماته ملو شنو زبو سره دادا چلو کا بسغوسو. نو بس هغه بوتي به دا کوی کومند دغه نه راويستو وینځو پاکي کو به خوشبو لګول او به کې په دویم پر شپې هغه بیا راځو، هغه بوتي راوستو هغه کوی ته اوزار کو، هغه به بیا ګرځېدو بیا سخقار بیا راوغسو پاکي کو خوشبو ورغول ته کې په دریم ورځ بس دوی بیا راځو. ندی عمرو بن الجموح په دغه رسی چل کړو، هغه له تور ور کړو بلاس کې تور راوړه او دغه بوته ځوړند کړو او دوی ته وی چې ما ته خدا پته نشي چې تاسو سره دا چل کوي، خو کوتا کې څه خیر یو دغه تور پرته دا د سړی به ختم کې دیو دشو. هغه ورالو چې وی کته جا د خدای تور ما چولې، نو بس هغه تور ته واغسته او یو مړ سپیراوړ مړ او هغه ته پړې واچو به دی بوت واچو او دې دا کوی ته وزار کړو سره دا سپی د دې سار کې را پاسې نه بیا قار دې چې چل شي چې هغه بوت ونیشت او هغه تورم نشته ګرځېدو به چې کوم ځکه نه چې هغه کوی له لړا به پروت ته مقرونا بكلب ميت، ایو سره مړ سپیم پروت. نو بس په سوچ کې شو او دی وی که بده کې خیر وي او دی پر اشتیا معبود و نظام به بچ کړي. دی خو سپی سره پروت دی، اوس خاص جناور سره دی به زمانه لپاره څه وکړي. د دې خبرې دلته هغه اسلام قبول کو. نه د معاذ بن جبل رضی الله عنه غمینه د توحید سره، حتی الوسع کوشش به دو چې د توحید طرف ته دعوت ورکړي. د دې په توحید کې هغه مشهور حدیث دی، کوم یو؟ نه یو بل اتدري ما حق الله على العباد، چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خر باندې سور او رسول الله په د باندې مینو ځان سره ګرځو او دا غټ شرف چې یو سړی خاص رسول الله سره ډیر ګرځي او به دا سره په سورلی باندې سوري. نو د رسول الله سره شاته ناس په خر باندې او دا خر نومو عفیر، رسول الله د خر نوم سو عفیر. او شیعاګانو خبيثانو یو واجبون ته حدیث ته ورته وایم، داغه حدیث دی وی رسول صلی الله علیه وسلم یو ورځ په خر باندې سورو په عفیر باندې. نو دی عفیر رسول الله به لاس دي سره کوونو عفیر رسول الله سم ته وی عفیر وی خر شروع کړ خبرې کول وی یا رسول الله حدثني ابي، دا حدیث سند دی زما پلار ماته ویلي. چې پلار د خر پلار شي خر دی عن ابيه، هغه د خپل پلار نه اوریدلی او به سلسله روانه
د هغه اخري سند په هغه خر باندې ودرې کوم چې نوح علیه السلام سره په کشتۍ کې او هغه ورځ به په ما باندې لاس راخ کو ان هغه خروي کوم چې نوح علیه السلام په کشتۍ کې چې نوح علیه السلام په ما باندې لاس راخ کو او دوی چې د دب نسل کې به دي خر راځي چې هغه باندې به خاتم الانبیاء او اشرف المخلوقات هغه هغه باندې سورلې کوي دغه حدیث نو چې سره چې حدیث کړه سره سند چې کوي چې دروغجن خو بګی نشتی بی دین خو بګی نشتی دا علماء دي چې کوي دي کې چې او ټول د خرو سند ټول د خرو سند دی او حدیثم د خرو دی دا دین دی چې شړی دا دیني چې شړی دا دیني نه د صحابو ته کنځلې نه کوي د صحابو باندې بهتانونه نه لګي د بدر دي نو خیر دا یو خبره منځ کړه او ځان سره یاد ساتي رسول الله صلی الله علیه وسلم په خر باندې سورو او شاته سره معاذ بن جبل رضی الله عنه لکسات دي سفر یو کو به رسول الله یا معاذ ناغه او ته یا رسول الله لبیک تسوي نو رسول الله ته تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله د الله حق ته معلوم دی بندگانو باندې او د بندگانو حق په الله باندې هغه یا رسول الله الله او د الله رسول خپوي زنه پويګم رسول الله غلو خبل حسد غلو به وته د خبرو کړه به د جواب ورکو بدریم پیر بیاو به د رسول الله حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا د الله حق بندگانو د دې چې صرف په دغه عبادت کې او دغه سره په عبادت کې څوک نه شریک کوي او بیا د بندگانو حق په الله د دې هغه حق چې الله په ځان یې خو دې ځکه الله پر څوک حق نشي خو دې خدای الله په ځان یې خو دې چې کوم بنده د الله عبادت دي شو کې چې هغه سره څوک شریک نه کینو الله باندې د حق ته چې الله بدل عذاب نه ورکړي دا عظیم حدیث موږ ته چر رسول دی معاذ بن جبل رضی الله عنه معاذ بن جبل د جسم صفات دي چې دنګ انسانو او رنگي چې د سپینو او سترګې ډېرې غټې وي او دا روزي چې ده بر روزي ده دغه ملاو شي یو بل سره لګېدلې او ګیره ډېره غټه وه او ښکلې ګیره وه او د سر د ویښته چې دا ګونجي ګلګوتې ویښته او ډېر ښکلی انسان و بلکې ځینې کسانو ته دا نقل کړي دي چې کله په مجلس کې ناسو او خبرې به کولې نو د غاښونو نه به یې ورڼه تله او ډېر غلی به ناست خبرې به ډېرې نه کول صرف چې کله به د ضرورت خبره راغله خبره کوو نور به غلی ناست او چې چا به ورته وکتو نو هغه به ډایرکټ په زړه کې د ده سره مینه پیدا کېده او دا د رب العالمین یو نعمت دی چې چاله یې ورکړي د خلکو په زړونو کې د ده دپاره مینه واچوي نو تاسو به لیدلي نن سبا هم چې کله سړی د یو عالم سره د یو نیک انسان سره میلاو شي نو چې څنګه په اول نظر ویني بس د سړي سره هسې مینه پیدا شي او سړی چې د سره ناست وی د ده خدمت مې کولی د ده خبرې مې اورېدې نو دا د الله یو نعمت وي چې په د انسان باندې وکړي او دا نعمت الله په معاذ بن جبل رضی الله باندې کړو او مخکې به په هغې باندې انشاءالله یو واقعه هم ذکر کړو د رسول صلی الله علیه وسلم سره په هر جنګ کې شریک شوی دی او په بدر کې چې کله شریک کېدو نو د ده عمر 60 کاله و 60 کاله په عمر کې دا اولنی جنګ کړی د الله سبحانه وتعالی په لار کې معاذ بن جبل رضی الله عنه په ټولو صحابو کې خاص دی د څه د لاسه د علم د لاسه د علم د لاسه دی مشهور دی په ټولو صحابو کې په صحابو کې شپږ صحابو په هغوی په وخت کې چې هغه ډېر مشهور وو 3 د مهاجرینو او 3 د انصارونو مهاجرینو کې عمر بن الخطاب عثمان بن عفان علي بن ابي طالب رضی الله عنه او په انصارو کې ابي بن كعب معاذ بن جبل او زید رضی الله عنه دا مشهور په علم کې نه بلکې معاذ بن جبل بد رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې فتوی ورکولې نو سړی به چې ځان نه به ورکړي نه رسول صلی الله علیه وسلم اجازه ورکړه او همیشه استاد دې چل کوي چې خپل شاګردانو کې یو شاګرد ویني چې کله تکړی ناغه ته وي چې ته به کشرانو ته مثال کې دا وې ته به دغه وې ته به دا اجازه ورکړي اب یقیني چې سړی تکړی رسول صلی الله علیه وسلم د اجازه ورکړي ته فتوی ورکوا هغه دې درسه چې رسول صلی الله علیه وسلم په دغه علم لیدلو او هغه رسول صلی الله علیه وسلم حدیثونه به تاسو نقل کوم چې رسول د مبارک سوي د ابوبکر صدیق او عمر بن خطاب رضی الله عنهما هغه په وخت کې هم د فتوی ورکولې
معاذ بن جبل رضی الله عنه په هغه صحابو کې دي چې په قران کې ول الله ډیر غټ مهارت ورکړو او رسول صلی الله علیه وسلم وی کڅو قران زده کول غواړي زما په مرګرو کې د چانه نو سلورو نه دي زده کی عبد الله بن مسعود ابي بن كعب او سالم او سلورم څوک دي معاذ بن جبل رضی الله عنهم اجمعين رسول صلی الله علیه وسلم کڅو کې زده کول غواړي قران د دین زده کی په قران کې الله سبحانه وتعالى ډیر چت مهارت ورکړو او د دومره عزت چې الله ورکړ دم د قران دلاسه ځکه چې کوم سړی چې قران یادې قران وی باغی عمل کوي هغه تر دعوت ورکوي باغی ځم په کوي نه د قران دلاسه الله وجته او دا به زیو قیمتي خبره وکم یاد یې ساته قران د شي مثال لکه د عمرګری نیو سړی ما به شي براشي چې شیخ زبری قران نه پوي زبری قران ډیر نه پوي نو زبو ته جواب کې دا وایم چې کله ستای عمرګری او اسی دوا سلام وسره کې چې په لار کې ملو شو په خیر علي څنګه خېټه ته د خپل اسرار ته وي خپل خاص خبري پټ خبري وته ته وکي تاسو ته ما نه کې نو ته قرآن سره وخلک تیرې ځکه هغه تعالی سند درکې ته قرآن سره مرګرتیا مضبوطه ده او ګورې ته پوي کنه پوي د قرآن کې چې کوم اسرار دي او کوم فواید دي هغه به ته ملو شي خو په شرط دي چې کله ته قرآن سره مرګرتیا مضبوطه ساتي معاذ ابن جبل رضی الله عنه عجیب حدیث ته رسول صلی الله علیه وسلم یعنی سمال کړه حدیث ارحم امتی ابو بکر زما په امت کې په ټول امت کې رحم دل انسان چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه واشدها في دين الله عمر بن الخطاب او په ټول امت کې زما په دین کې ډېر سخت رسوب دی عمر بن الخطاب رضی الله عنه واصدقها حياء عثمان رضی الله عنه او حیاناک انسان په ټول امت کې عثمان بن عفان واعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضی الله عنه دا رسول صلی الله علیه وسلم وی په دې ټول امت کې چې څوک خ حلال او حرام پیژني هغه څوک دی معاذ بن جبل رضی الله عنه دا ګوي د رسول صلی الله علیه وسلم دا رسول صلی الله علیه وسلم دی امتی مبارک وی دې په ټول امت کې په حلال او په حرام باندې خپوي ناغه د دې علم دلاسه الله سبحانه وتعالى ډیر اوچت کړو یو بل روایت کې راځي عمر بن الخطاب رضی الله عنه یو ورځ خطبه وکړه او په خطبه کې وی من اراد الفقه فلياتي معاذ بن جبل که څوک په دین کې پوهه غواړي نو بچا به سړي لاړ شي په معاذ بن جبل رضی الله عنه پسې بلکې کله کله به دي شي عمر بن الخطاب چې وکړه دغه سره مشورې ډېری کولې ځکه چلته د پیغمبر نو ورېدلو چې په حلال او په حرام باندې ټول نه زیات پوي نو یورز دا خبرو کړه عاجزت النساء وان يلدن مثله د معاذ بن جبل د مور نه بعد د زنانه نشته په دنیا کې چې د بشن زوی راوړي دا صحیح خبره رسول صلی الله علیه وسلم په امت کې د حلال او حرام زیات پیږي نو د مور نشي چې د زوی براوړي چې هغه معاذ بن جبل رضی الله عنه رسي معاذ بن جبل رضی الله عنه عمر بن الخطاب ته مشورې ډېرې اغستې نو چې کله بوله هغه مشوره ورکړه فتوا به ورکړه نو به سوي وی لولا معاذ کله الله نه بعد معاذ بن جبل نه لهلك عمر نو عمر به تبع شي ځکه فتوا ما چا نه اغستې دومره به دغه یقینو معاذ بن جبل رضی الله عنه مبارک رسول صلی الله علیه وسلم وی د قیامت په ورځ به د علماونه د امت چې څومره علما دي د دې ټولو نه به مخ کې ولاړي د ټولو نه په فاصله کې ولاړي کله چې حساب کتاب د ټول امت ودرېږي نو د ټول امت علما به راجمع شي او په سر کې به څوک په سر کې معاذ بن جبل رضی الله عنه او دغونه به مخ کې ولاړي په فاصله کې معاذ بن جبل رضی الله عنه مبارک روایت ته چې رسول صلی الله علیه وسلم وی معاذ ابن جبل اعلم الاولين والاخرين بعد النبيين والمرسلين معاذ بن جبل د پیغمبرانو نه او د نبیانو نه ورسته پوهه انسان دی دا رسول صلی الله علیه وسلم وان الله يباهي به الملائکه رسول صلی الله او الله د معاذ بن جبل تذکرہ په اسمانونو کې د ملائکه مخکې کوي الله ملائکه ته
وګوره زما څنګه بنده دی ملائکو ته الله وګوره معاذ بن جبل ته وګوره څنګه علم وسره دی څنګه انسان دی دا څومره اوچت انسان چې الله دغه تذکره په اسمانونو کې کوي هلته دغه تذکره کوي دا سړی اوچت انسان نو دا مقام ملایته ګوره اساسا خبرن تاسو خو نه شي و مرید بس صحیح شیخ صاحب سیرت کې ویلو چې معاذ بن جبل تذکره په اسمانونو کې خبره ختمه شو او کدی کې جوړ سوچ کو چې دا بسنګ انسان چې دغه تذکره په اسمانونو کې کی زمونږ تذکره زمونږ د خیر تذکره غ انسانان نه کوم چې موږ سره خوا کی دي اچھا سره منډه نشواله اچھا د پر خیر خوای نه ګورو الا من رحم الله کوم خلق دغه تذکره نه کی زمونږ تذکره په جون کې نه کی هغه زمونږ کور کې چې کوم خلک دغه تذکره نه کی او چې شلی تذکره رب العالمین ملائکو بمنس کی کوي هغه څومره اوچت انساني معاذ بن جبل رضی الله عنه دومره اوچت عالمو چې رسول صلی الله علیه وسلم چې کله غزوه حنین لته نو مکه خو فتح شي و نو رسول سم دته ته موږ سره مزه ته په مکه کې پاتې شي چې خلکو ته سخه خلکو ته دین ہے معاذ بن جبل رضی الله عنه عالمو او دا ټکه عالم د دې غټ وزن لري علماء رسول صلی الله علیه وسلم وی العلماء ورثه الانبیاء علماء د پیغمبرانو وارثان دي د سینې دی ویلي چې المجاهدون ورثه الانبیاء المتصدقون ورثه الانبیاء المصلون ورثه الانبیاء د دې ویلي چې موږ کوونکی یا روجی چې کوم خلک ډیر نیسی یا صدقې ورکي یا jihad کوي د پیغمبرانو وارثان دي نه العلماء ورثه الانبیاء ولي ورثه الانبیاء ولي دغه موجود مقام زکه چې الله پیژني زکه چې د الله نه یری زکه چې حلال او حرام وته معلوم دي زکه چې قران باندې پوهه دي زکه چې دین لپاره قرباني ورکي زکه چې امت خیر خوا دي نو کوشش تا کوي چې علم کوي چې الله د اوچت مقام درکړي او د رسول صلی الله علیه وسلم په میراث کې ځان له میسه واخلي ځان له میسه واخلي او ذکر رسول صلی الله فمن اخذه بحظ وافر او څوک چې په دې میراث کې ایساخلي نو ډیر اوچت قسمت ولا انسان به چې په دې میراث کې ایساخلي نو په دغه میراثونو کې ایساخلي دنیا د میراثونو پرې د کوم چې پلار پرې خو دي نکه پرې خو دي اپ ایده نه ورکه اتانم پاتې کی هغه تانم پاتې کی د دې دنیا څومره وخوشو بشمار کلونه شي الله عالم په زرګاو کلونه شي ها د زمکه چې کمی دي د حق دي کنه بدلی شي اقزمکه په دې باندې څومره مالکان راغلي دی وتلی ازمکه هغه وخت نه روانه مالکان برازي اخلي مزدوري کوي ځان سره کوي زمکه اخلي د دې بل لازم بیا بل لازم بیا بل لازم زمکه په زید او غریب تلار شي خو چې کله دا غریب د زمکه د پاره لګي او د دین سوچ نه کوي نزان تباہ او برباد کو ځکه زمکه خو پاتې شو زمکه د قبر ته وړي نه کور د غټ جوړ کړي د مبارک شه کور د غټ جوړ کړي خو قبر ته وړي شي پټی دیم ډیر دي پکېلی کې د زمکه ډیر ده زدا منم چې ستا جون به خوشاله په دنیا کې خو آخرت کې بسکه او درته مو چې ګورې دې سړي جونم نه خوشاله ده کم چې غم او هم صرف دغه چې زمکه واخلم ځکه جون خوشاله ده هغه سړي چې غمونه نه کوي او چې ول الله ورکی به خوشاله ده خوشاله انسان نه ده ډیر عجز سړی دی او مال به ډیر افسوس راځي او مال به جړا راځي چې خپل جون خوري کې د زمکه لپاره او د پټي لپاره او د کورونو لپاره او د رب العالمین لپاره یې سونه کې او په دغه قبر کې کیږي به د سره سني نو خبر ما دې پوری کولای چې معاذ بن جبل عالمو زکه چې رسول صلی الله علیه وسلم هغه په کوم ځای کې پرېخو په مکه کې پرېخو معاذ بن جبل رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم په دومره یقین چې یمن ته قاضي او مفتی لګلو یمن ته لګلو چې تبالته قاضي او تب مفتی دی لګلو او ابو موسی الاشعری رضی الله عنه
د دوانه ولېګل وی تاسو به الته چې دی په یمن کې دعوت ورکوي او فتوی ورکوي او تاسو قاضیان یې. دا دلیل به چې رسول الله باندې یقین. معاذ بن جبل رضی الله عنه عالم او خود صدر عالم شیو تقوا د ایمان او د خیرتوب دلاسه داغه تپوس ورته هم دغه دي تپوسونه ډیر خو یو به ته وم په غزوه تبوک په غزا کې ګوره وګت سفر د مسلمانانو حالات په دغه غزا کې تاسو ته معلومي چې څنګه نو رسول صلی الله علیه وسلم یو ذکر جدا شو د سره جدا شو. دا نن سبا دي چې کم طالب علم د کوشش کوي چې د خپل شیخ او استاد سره جدا شي زبدي سم مسلې زده کوم بلکې د شیخ د خپل ناس ته پاسه چې دا یو درس دی نه دې د سره جدا شو د رسول الله سره. رسول ته یا رسول الله زما ته پوښتنه وکم ګوره ته پوښتنه ګوره دلیل دا به خیرتوب باندې دې رسول الله غیر علم ورکړي اما کله سره علم نشي کولای. رسول الله ته پوښتنه یا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنه. یا رسول الله دې عمل له توغه چې جنت ته وبوسي. نو ته خو آیتونه قران یاد کړی دی حدیثونه ته یاد دي بیا هم ته پوښتنه کوي چې علم خزیات شي. نو رسول الله متبع وګد حدیث چې زغیل نظم رسول الله متوي چې روجي ني صدقه ورکو شپې تهجد کو jihad کو او د خپل جبه چې د کنټرول کې وسات. دا حدیث په اخر پورې دي شي. معاذ بن جبل رضی الله عنه چې کله شام ته لړ د مدینې نه د عمر بن خطاب رضی الله عنه عمر بن خطاب رضی الله عنه وی معاذ بن جبل شام ته لړ او زموږ سره ډېر غټ ځای خالی پرې خو چې غزه شکر ټینګول نه شي. او یما ابو بکر صدیق رضی الله عنه ویلو چې ډېر ټینګ ساته په مدینه کې چې دی موږ به ته پوښتنه کوو خلک به تیم او څنګه نو چا وته ته منی کولې نه وی هغه وی چې زمال ته چې شهادت ګورم کله می شهید کی په jihad کې نو به ما وی چې سړی شهادت غواړي چې زی ارمانی ده نور ما پارام پر خودنه ما به سختی کوي چې کله چې کله هغه د دوج شام ته د پرځم چې مجاهدین جنگي چې شهید شي نو به ما پر خو ما چې یو سیرت کې درځي چې شهر بن حوشب وی چې كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا تحدثوا وفيهم معاذ کله چې د رسول صلی الله علیه وسلم مجلس لګیدل او خبري به کول معاذ بن جبل بناس نظروا اليه هيبه له چې کله به خبره شروع کول نه غته ودی شي وکړي چې غلون تک هيبه له ولي دغه هيبته وقارو اسدلاسه علم دلاسه مشر سړو دا ویاتیا کالو زکه وقارو کنه عمر به زیات عمر ډیر کم خو علم وسره د علم دلاسه انسان اوچتي د علم دلاسه کم عمر والته مشران کینی پاسي د علم دلاسه کم عمر والا چې خبرې کین سپینګری او تغلی نه شي د علم دلاسه کم عمر والا چې رای ورکی نو سوګرت کینه کم عمر دی خدای علم دلاسه د هر څه دی نو دته به داسې د مجلس کې وکړو چې دی رد خو بنه کوي هغه بغل نه شو هغه د انسان په مجلس کې ډېر خبرې نه کوي غلبه نه چا به ته پوښتنه جواب ورکاو هغه ویسه مسکې شو دوه خپل خبرې اترې بیا کولې بلکې یو سیرت کې دا راځي دا روایت چې عید الله ابن عبد الله وی چې زه ورځ د رسول صلی الله علیه وسلم د مرګرو سره جمعه ته نه وتم د عمر بن خطاب په خلافت په اولنی دور کې نو یې په یو مجلس کې کېناستم او پای کې سره پاسه 10 کسان ناشو په دې جمعه کې دنه سره پاسه 10 صحابه ناشو نو هر یو چې د رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث به وی هغه کې دا کارو چې مجلسونو کې نه علم به یادو زموږ په مجلسونو چې غیبت هم کولې از غیبت به کولې یا خپل درنه د بل سپکوي او یا چې دینه د دنیا خبري مزدوري څنګه د ټیکدار سره وکړي کلی ته وکړي څومره دی ولېږي ریال په سو کې چلی دا خبره دغونی علم به زده کوو به هر یو به حدیث وځي چې
انسان دې کله به یو صحابي د رسول سره نو ناس کار لبته بل سره به هغه حدیث باغ نه اوریدل دې بل بو هغه ته معلوم شو وجود حدیثونه د قشانوي وفي الحلقه شاب او په دې کسانو کې یو ځوان الک ناس او د مخې سم پړقېدو او چې خبرې به کولی د خبرې به په سړي باندې ډېرې خوږې لګېدې وهو اشب القوم سنا دې ته غوږ کېږدي او په دې ټول مجلس کې کم عمر انسان دقه نو کله چې به دوی په دې حدیث کې ګډوډ شو حدیثونه به وي بس روان به چې کله به ګډوډ شو ردوه الیه فافتاه نو به دغه ته پوښتنه قزوان نه کوم چې بدوی کې د ټولو کې عمر کم ولما قضي مجلسهم کله چې هغه د مجلس ختم شو دنوت منه نو زه دغه سره کېناستم د غزوان لک پسې ورل سلام می بچ وعلیکم السلام او یې مې د سره ناس څنګه خیر دې ته پوښتنه من انت يا عبد الله تسوق ما تخفل نوم وای چې ما ته پته ولګي چې رسول الله په صحابو کې د انسان ډیر اوچت دي صحابه ته پوښتنه کوي نو وی ما ته وی چې انا معاذ بن جبل زه معاذ بن جبل یم الله اکبر دومره په سره پاسه دیرش کسانو کې ډیر ټولو نو عمر کم دی او ټول رجوع په مسایلو کې دته کوي د علم برکتی د بل څه برکت نه منګه ډاکټرانو ملیدلی منګه انجینیرانو ملیدلی منګه غړ تعلیم یافته لیدلی منګه مالدار ملیدلی منګه خانانو ملیدلی ملکانو ملیدلی خو څومره عزت چې د علماء دومره بل چانه عالم به غریبي خپل بني کې دي چې نسبي کمزوري کې دي چې جسم نه کمزوري مسلې به ډېری زیاتی هر سبي خود دې علم دلاسه به دې ټول نزيات زوروري او ذکر ازيد دي امام عطاء ابن ابي رباح رحمه الله ده امام ابو حنيفه رحمه الله استاذ دي او د عبد الله بن عباس رضی الله عنه شاګرد دي او د حج په مسایلو کې د حج او د عمرې په مسایلو کې افقه الناس په ټول کې پوهه دي ځکه چې په مکه کې اوسېدو نو دې ورس په مور په سراغه بوډو کوالی کې او دا شکل تک تور او چیتو او دا پوزه ډیره غټه و نو شکل بدرنګو نو مور په سراغه مور ته چې زما مخ کوله نه د وزدي شاګه ته بچیه کله خپل ایبونه پټین ویل موکا زګی چې کله دی علم وکړو به څوک دې ته نه ګوري چې رنگ دې تور دې پوزه دې غټه ده د باډۍ نه چیتی نسب دې نشتی نه داغه نسب نو رنگ نو سینو علم وکړو علم چې دې علم وکړو چې امام شو لکه امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی رسول مشهور امام دی دغه استاد دی نو په دې دوله امویه چې کومه په هغه کې یو خلیفہ او هغه مکی ته راغله عمرې له خلیفہ باچا نو بده بس ورغه او د یو مسلې ته پوښتنه کو نو دوی مسله ته پوښتنه کو دلته راش دې ترش دا کوم انسان لګي دا تور هغه چیت هغه بدرنګه هغه نسبی جنشتي نو خلکو چې په دې باندې به خلیفہ ردو کې هغه خلفاء دي چې ډېر نیکان انسانان څومره چې رسول سم ته نږدې خلک دي بیا خدي به کته زه رور حالات او رسول سم د حدیث مطابق فتنه ډيري نه دي خلک لړ دغه سره کېناستو پاجزي کې ناغو ته مسله بیان کړه چې کله واپس راغی شام ته نو خپل زامنو ته आवाज کوی راشي ټول راځم کړو بچو علم کوي علم ناغو ته پلار لکه دا एकदम ته دي سختی به موږ شروع کړو علم مبارک ولي وې نن چې زه د هغه تور انسان او هغه چې نسبی نشتی دغه به مخکې چې مزلیل شي نو ماته پته ورګری چې علم ډیر اوچت نعمت دی ځکه چې هغه ماته خبرو کړو دی خو راشه دی خو نو ما کې نور طاقت نو زلاله مګه ته مخ کېناستم د خپل په خوا کې هغه ماته مسله بیان کړه خلیفہ باچا څومره زوري باچا که باچا د خدای علم په مخ کې هیڅ نه دی کمالدار که خپل که نسب اوچت دی علم ته محتاج دی نو معاذ بن جبل ته د صحابه واپس کیدو دغه غټ شرف معاذ بن جبل رضی الله عنه غټ خاصیت دا وسنګ چې ما د سیرت په اوله کې وي د بیان په اوله کې چې رسول صلی الله علیه وسلم په باندې خاص مینو هغه واقع دي چې د ورځ د رسول صلی الله علیه وسلم سره روانو او د حدیث امام بن حنبل رحم الله راوړي
په لارې کې روانو د رسول سره رسول ته یا معاذ دوته لبیک یا رسول الله جیت سوی والله انی لو احبک فالله مې قسم یې جبت علي سخمین فالله مې قسم فالله مې قسم معاذ جبت علي سخمین ځکه موږ دا خبر به مخه کو دي بیانونه کې چې دا ماته مو چې په رسول الله سم مینه دا ماته مو چې په الله مینه ستا خالق ته لازم وسره مینه کې ستا پیغمبر دی رسول صلی الله علیه وسلم لازم وسره مینه کې ها شرف دا هغه سړي دی چې الله په مینه پیغمبر په مینه معاذ بن جبل ته رسول صلی الله علیه وسلم یا معاذ والله انی لو احبک الله مې قسم چې په تاسو سخمین هغه يا رسول الله وانا احبك زم په تاسو سخمین نیبه وصیت ته کوم د مانځنه بعد دا د واچ ته یې رنکی اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك دا دوا به مشه دا د رسول صلی الله علیه وسلم مینه بدیز کې ښکارا شو رسول صلی الله علیه وسلم چې کړه د یمن ته لګو و دې کې د رسول صلی الله علیه وسلم مینه ته ګوره یمن ته چې کړه لګو دعوت ته پاره نو رسول صلی الله علیه وسلم دوی رخصتي نو د معاذ بن جبل سره روان دی او معاذ بن جبل په سورې له پاسه دی الله اکبر ګوره پیاده روان اشرف المخلوقات او معاذ بن جبل ته خبرې کی ته به الته دي شو کې الته بدا چلو کې الته بدا خاص مینه د رسول صلی خاص توجه ده نو کله چې رسول صلی الله علیه وسلم د خپل وصیتونو د ارسه ختم کړ نو معاذ ته یا معاذ چې کله روان شو معاذ او ته رسول الله جی لعلك لا تلقاني بعد عامي هذا كديش تماثل بهم الى ونشي او لعلك ان تمر بمسجدي هذا وقبري كديش تبيرش وزما بجمعات بتهريج يا بقبر بتهريج زبنين ده رسول الله خاص مين جدته داولنا دغوك نتبراشي زما بقبر بيخو زبنين يا جمعات تبرازي نو بس سخ په جړا شو را کو شو د سورلین او د رسول الله سره مضبوطه غاړه ملاوک چې کله روان شو رسول الله ته حفظك الله من بين يديك ومن خلفك الله دې ستاسو مخینه او د شان او د هر طرف نه الله ستاسو حفاظت وکي او الله دې د پیریانو د انسانانو د شرونو نه ته محفوظ ساتي معاذ بن جبل رضی الله او قشانو شو چې کله غراغه نو د رسول صلی الله علیه وسلم په قبر او په جمعات باندې تیر شو دا د رسول صلی الله علیه وسلم خاص مینه د چا سره د معاذ بن جبل سره غټ صفت پکې دا چې د خپل رور په باره کې به خبرې نشي اورېدې چې چا به دغه مخکې د مسلمان خبره کوله کنه هته به ډایرک وغلی شي او دا د غیرت دا صفت د ډېر اوچت صفت دی ډېر اوچت صفت دی دا صفت او دا الله ډېر کمو خلکو کوي چې کله چې کعب بن مالک رضی الله عنه د جنگ نه پاتې شو کعب بن مالک پیژنې هغه درې کسان دي چې کم جنگ نه پاتې شو تبوک نه نو کعب بن مالک مبارک رسول الله ته تبوک کو تبوک سره وی کعب نه ښکاري نو یو ته یا رسول الله هغه خپل زنانو سره مصروف دي او هغه یې خو بو سره باغونو کې لګیا دي نو دغه جواب چې دغه معاذ بن جبل ورکو وی دروغ مو حدیث انسان نه دی خو سم مسله به وتراغلی د اوچت صفت ته چې الله په چا کې واچي او معاذ بن جبل کې دا صفت رب العالمین چې دی اچولو معاذ بن جبل رضی الله عنه کې غټ صفت دا چې جواد انسان او چا چې به دې څه شی هم ته پوښتنه کو سیرت کې دي سي راځي په معاذ بن جبل باندې څوک داني ثابتولې چې چا ته څه شی غوښتل او دوته نه ویلي بلکې زره ته دوامه دا دې خبرې ته خوښ کړي کله کله به خلک راو د دوره مالدار نه لکه منځنۍ ژوندو کله کله به خلک راو او کې بنستو ته خپل حاجت ورته بیان کو ابو ته سید مال لک ټیم راکا زستم رستکو دومره پیسې او زما په کار دومره مسله صحیح ده صحیح زه وک په دې ټیم ولینه کوي داغه جواب ده دی چې دې به وګرځي نور مرګرونه به قرض وکړي هغه له ورکړه د انسانان به تاسو ډیر اوریدلی بصیرت کې ولیدلی به وي چې مال وسره یې د الله په لار کې لګي خو دې انسان به دوه بار کې اوري
چې قرضه په ځان راړي او د الله په لار کې ورکړي. دا به نه وي چې د پیسې مال راکړي چې پلاني لور کوم به داغه نه واله پیسې مال راکړي زموږ د ضرورت دی ابه واغسې هغه به ان شاء الله دې مل شي تر دې چې دغه مال ختم شو او په دغه قرضې ډېرې زیاتې شو. جابر بن عبد الله رضی الله عنه حدیث دی چې معاذ بن جبل ډېر یو غني انسان و. الله په لار کې به پیسې لګول غریب یتیم کونډه مرګري مسلمانان چې چا به حاجت وبسوي ول پورا کو تر دې چې فلزمه غرماؤه نه دې چې کړ ډېر زیات قرضدار شو نو بچا چې ول قرضې ور کړی نه غو به شي ګرځیدو کله ویو چې کړه کړه وبل ځکه حتی تغیب ایاما تر دې چې سورج دې زمونږ نه غیب شو ځان یو ځکه کینول پټولته ځکه چې روزي غریب یو تور زماغه پیسې تر او یو شي دربک ابل وته تور زماغه پیسې تر نه او شي دربک ابل وته په دې حالت کې به یو کس راغی معاذ سم مسله ما ته دې څه لګه مسله ده لګ پیسې په کار دي ک سلور زره 2000 درهم وسې دې زره راوړم بل یو کس به ولر په دې حالت کې چې دې په پټې دو لړ دا سړي نه پیسې راوځه به ورکړي او رسول صلی الله علیه وسلم ته ورځ دا خبره کړې رسول الله قرض راوړي ډیر زیات شي تر دې چې یو سورج دې نور راغلی د رسول صلی الله علیه وسلم دا دلیل له بدی باندې چې د څومره مینو په مسلمانانو باندې انسانانو حاجتونه پوره کول. رسول صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې وی څوک چې د انسانانو حاجتونه پوره کوي نو الله د حاجت پوره کوي. دا چې یو انسان ته حاجت پوره کوي نو الله بس ته حاجت پوره کوي. خو چې یو سړی د شي حاجتونه پوره کوي لکه معاذ بن جبل چې بزان قرضې راړي بلکې راځي سیرت کې دي سي راځي عمر بن خطاب رضی الله عنه ورځ سلور زره دینار یا سلور 100 دینار د په تیری کې ورواچول او ابو عبید بن الجراح رضی الله عنه لپاره ولګل شام ته ادا واقع مال ته ذکر کړو. ابو عبید بن الجراح ذکر کړو دا یې سره زری تقسیم کړو او به خپل غلام ته ویلو چې ته به دي چلو کې چې ته به ویني چې دې سکی هغه صحیح ده چې کله دا ورکړ امیر المؤمنین ته هغه صحیح ده هغه خپل وینځي ته وی غلام ته ودا 500 پلان لورکا 500 بل لورکا زر باغل ورکی او زر باغ کور کې ورکی او 500 بدی کور کې کو 500 بدی کور کې تیل خالی شو سکړ به نه لګیږي او په خپل غریبانو نه دی به دغه بشراغه په عمر بن خطاب پس او به وته وی چې دا سلور زرواله او معاذ بن جبل لويسه چې دې سوي معاذ بن جبل جوړو معاذ بن جبل ته د امیر المؤمنین را لګیلی او سید نغه سره ناشته په بیٹک په مجلس او يقول لك امير المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجاتك. امیر المؤمنین چې ستاسو ضرورت هغه به دي پوره کې قرضې باندې ډېری د مسلې دي هغه یې سید الله دې باغ رحم وکړي اولاد سره خو کې به خپل غلام توازو کې تدې ذکروګه اذهب الى بيت فلان بكذا واذهب الى بيت فلان بكذا واذهب الى بيت فلان بكذا واذهب الى بيت فلان بكذا او تیلی خالی شو. اخذ یدن نوازو کو اخذ یدن نوازو وي موږ ته ضرورت ته ته ټول به شي ورکړي هغه आवाज ور په دغه ټیم کې یو بل کس راغی چې وری وټکو چې ور کولاو کو د غلام نجی دن راغی د سره کینه سناغت یې سو جما پیسو ته ډېر سخت ضرورت او پیسو هغه تقسیم کړ وې سو کور ته ورغی یو کپڑا پرته وای کی 2 دینار او 2 دینار راوغستو او غریب له ورکو او خزو ته یې نو ګوري چې دا کوم انسان دی څومره چې انسان ډېر عمر بن خطاب ته وي هغه چې کو هغه دي شو ناغه ته وي عمر بن خطاب ته ګورسوي وانهم اخوه بعضهم من بعض دا یو بلونه یو بل نه دغه دوه یو شنو خو د ابو عبید بن الجراح او معاذ بن جبل دای دوه یو شنو بغیر صفت پکې دا چې عدل او انصاف وکاو دوه خزي وي دوه او دومره عدل ولا انسان او د الله نه بيریدو چې رسول الله رن ته پوښي د قیامت پرز د کمی خزي په سره چې به نمبر وکنه دا غبلی سره به وبنس کړي چې دا حق پوره د دې دی او بو ګلاس به تنسکو دومره د الله نه یریدو دغه به کور کې به ودس نه کوو ای به کور کې ودس نه کوو او کله په اخري وخت کې چې د دوه خزي مړې شوې په تعاون مرز باندې وغه ان شاء الله بیان په اخر کې به دغه کوم چې څنګه د خزم مړو څنګه دې مړو نو دوه خزي مړې شوې
او په ټیم کې راته ژوند دیو نه طاعون مرض کې چې دی په زرګاو کسان مړ شوي دي نه باغی کې بیا د دې چلو چې د قبرونه بیا اجتماعي قبرونه دود بچي پکې دي نو د دوه خزي په یو قبر کې خو دی نو باغ ټیم کې قران دایزي وکړه نو د کومې خزي نوم چې راوخته نه هغه په قبر کې مخ کې خو دا بل شاته کې خو دومره عدل او انصاف والا یریدو برنج الله یریدو بچ الله ران تاسو ونه کی ایو منګو دوه خزي به کړي یو غریب په کور کې نه سي د بل بزن سره ګرځي خاص کر په سعودي کې چې کم کسان دي چې دوی مواده کوي دوی مو سره دلته ایوالته غریب رسول اعظم په حدیث کې وی چې د قیامت پر ورځ به دی راشي او سی چل وي یو غبه سي کته ودی شي زوړندې به زمکه په پرته وي هغه وګړه دغه زنانه د دې سره ظلم کړي نجو سره ودونه عدل نشي کولای هغه نه په کار چاغه دویم دریم سلورم واده کې ها معاذ بن جبل رضی کې غړ صفت داو چې په تهجد ډیر سخت مینو ډیر سخت په تهجد مینو او تهجد کې به دا دعا کوله یا اللهم قد نامت العيون الا سترګې ټول ود شي دي خلق ود شي دي خلق دي شي وانت حي قيوم او تجوندي او مايني زماوري اللهم طلبي للجنه بطيء الا د جنت پر ډیر رورو لګیم سره سره نشتی ډیر کمزوري لګیم خدای وي هغه پزانی چې قرضې راوړي د خلکو د پرغه وي رسول الله سمجوي چې په ټول امت کې غټ عالم دی هغه وي وهربي من النار الضعيف او د جهنم نه منډه پتی زنه وامه جنت ته منډه رو وامه او د جهنم نه منډه تیز نه وام تختم تینه نو یا الله د قیامت پرز مال خپل جنت راکې او مال عزت راکې انک لا تخلف الميعاد ایو حدیث کې دیس راځي عمرو بن میمون وی معاذ بن جبل د یمن نه راغی زمو خوات نو د شپې چې کړو د شو د شپې موږ سره وک نو د پېشمنی ټیم کې پاسې او په دې تهجد کې ولاړو او ما دغه आवाज اوریدو د قران په تیزوي او ټول جړاو چې دغه په قرات باندې صحیح نه پوهیدم فالقيت عليه محبتي په دغه ورځ نو دغه شړې د امینه زما په دې کې ناشته فما فارقته به پر خو دنه دي حتى حثوت عليه التراب بالشام تر دې چې د خاورې په خپل ورول بس بیا مطمئن شو خو د خاورې اړولو پوري د دې شړې نه زما زړه نه شي زه په دې باندې دومره مینو چې عالمو دغه چې اوچت انسانو ځکه چې د الله پیغمبر به مینو الله به مینو نو دا انسانان به مینو ابو مسلم الخولاني رحمه الله وی زه پیر حمص کې شام علاقه کې جمعه ته ورننه وتم نو دي چې خلک ناشتي او په منځ کې یو کس ناشته براق الثنايا دې غاخونو نه سپین رڼا سم پړقي صامت لا يتكلم خلک ناشته خبرې نه کوي د خلک خبرې کوي فاذا امتر القوم في شيء توجهوا اليه کله چې خلکو ته مسله له هغه به سیبورو لا بغل ناس او دی ولې دومره غل ناس رسول سم وتویلو ويا معاذ د خپل جبه په کنټرول کې ساتي ته جنت ته لاړ شي د دې په وصیت عمل نو غلې بناس نیکله چې دا غوښنه ماته تاسو ما خپل مرګري ته وجدا سره سوق د غلې ناس وما تويج معاذ بن جبل تنبيش وما شي خدادي فوقع في نفسي حبه نو زما په ځل کې دا غمینه پرې وته چې چا بلیدو په ځل کې به مینه پرې وته معاذ ابن جبل رضی الله عنه مبارک درجه چې وکس په سراغ نو جړې نو معاذ بن جبل ته ما یبکی ته ولي جاړي سي چل وې زه په دې نه جاړم چې لکه کته مرشي زما واست خپل ولی به ختم شي یا د دنیا د پاره چې ته مال لکه او زما احتیاجات پوره کې خو په دې به جاړم چې کم علم چې تاسو سره دا برن لاړ شي او زم چې دغه انسان سره وسنګ علم نن سبا وخت چې عالم مرشي څومره غټ نقصان دی نه هغه عالم چې دغه مبارک رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې دا په دې امت کې ټول نو چت عالم دی چې دې مرشي څومره نقصان به امت ته رسي ناغه وټه په غلې او دی وته وی ګودي وصیت غوږ کې لا تبكي جارمه من يريد العلم والإيمان
یؤتیه الله تعالی. څوک چې علم او ایمان غواړي او اراده مضبوطه او اخلاص پکې الله ولا ورکی. کما آتا ابراهیم علیه السلام، لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام له ورکړو. ابراهیم علیه السلام په شړ ځمکه کې هیڅ وسلم خو شاکې نه، خو الله سبحانه وتعالی په هغه حکمتونه او هغه علمونه راورول چې هغه ابو الانبیاء شو، د پیغمبرانو پلار، امام الموحدین. دا دغه قیمتي وصیت، او دا وصیت به ډیر کو چې علم کوي، او باقي کې دغه ډیر وګړو وصیتونه چې غیر نظم خدای چې د علم وصیت به ډیر کو. عبد الله بن سلمہ نه عبد الله بن رافع وی چې کله چې ابو عبیده رضی الله عنه باندې طاعون بیماری رااله، طاعون عمواس، ادمه د ابو عبیده رضی الله په سیرت کې ذکر کړو، تاسو به یادي کنه ارشی شام کې چې کوم طاعون راغله، هغه کې ابو عبیده رضی الله عنه په طاعون کې وفات شو، په کې شهید شو. ناغه بیا په خپل ځواني څوک مشر کړو؟ معاذ بن جبل رضی الله عنه. معاذ بن جبل کوشش کو او په دغه ټیم کې هغه خپل وزوی ته وصیت وکړ، ډېر قیمتي وصیت وته کړو. اوسه وته وزوی کله چې مونږ کې نو د شي مونږ کوله کده چې ستا اخري مونږ او دم دي. اوس موږ د مسعودن د مونږ کو ماته د جمعات کې سو کوی سو کولی چې سار مونږ کو نو ستاد الله سره معاملې چې څنګه مونږ دي کړای د ستا اخرنه مونږ کې دي چې راو چې دی وک که خپل دي کړي نو مبارک شي، او کاشي ټونګي دی ویلي سوچونه دی په دنیا کړي نو بیا دغه اخرنه مونږ کې دي شي. نه د خپل ځوته دا وصیت کړو. معاذ بن جبل رضی الله عنه چې کله دی ابو عبیده په ځان په سپریغه هغه وفات شو، نو خلکو دی طاعون بیماری ته وی چې لکه داسې ګن راغله، ناغو ته دې ګن مو وای د نیکانو خلکو مرګ دی او د شهادت مرګ دی چې الله یې چاله ورکړي. نه داغه د دوه زامن چې په هغه باندې راوي، د دې دوه زامنو په هغه دوه باندې طاعون مرز راغی. نه دی وسره ناس نو دوی بچو څنګه لکه ناغو جواب ورکو چې یا ابانا الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فلار دا بس د الله طرف حق ته صبر کوه. ناغو تی وی وانا ان شاء الله من الصابرين، او زم صبر کوونکو کې دغه دوه زامن د په مخ کې وفات شو. بیا د دوه زنانه چې دی باغو باندې دغه بیماری له هغه د په مخ کې وفات شو. خدای او صابر او د غر صبر د صبر غرو چې د خپارام بس او صله او ایمان او جذبه او نه ځان کنټرول کړو. په اخري کې بیا د په دې ګوته باندې طاعون مرز راغی، په دې یو ګوته باندې نو دا خپل ګوته خپل کړ او دوی چې اللهم انها صغيره، یاله دا ډیره وړه ده، فبارك فيها فانك تبارك في الصغيره. نو دې کې برکت واچو ته په وړي کې شکیم برکت اچي. دا دوی کړو. به د باندې د ځن کدنه غسخت چې دغه په زیاته شو، خو په اخري وخت کې دی واجبہ خبره کړو. او غدا معاذ بن جبل رضی الله عنه چې کله ځن کدن په زیات شو، نو په مخه به ته پوس کو شپو، په مخه به ته پوس کو وسار شیخ نه دی، هغه وته نه سار لانه دی. نو بس به یو کس راغی چې قد اصبحت، سحر د باندې راغی، نو يعوذ بالله من ليلة صباحها النهار، صباحها النار. الله می دا شپې نه ساتي چې دا شپې سحر چې هغه جهنمي. لکه یو مړ شو دا شپه مې اخرنی شپه اوس مړ کېږم، او د سینه چې دا شپې او سحر له جهنمي. هغه چې انسان په ځمانه یریدو نبی سوي کړي چې بلا سخت لري شو وي مرحبا بالموت، دې مرګ ته هر کله مرحبا بالزائر، دا زائر دې راغله مېلمه دې په بس هغه زیارت کوونکې چې ډیر وخت زمنګ نه لري. خو مسله دا ده حبيب جاء على فاقه، په دې مرګ باندې موږ ډیر مېنو نیکان خلک په دې مرګ ډیر پر مېنی چې زموږ ملاقات د الله سره وشي او یریږم د عذاب نه. وی حبيب راغله نږدې مرګ راغله، خو مسله دا چې على فاقه په دې وخت کې راځي چې موږ ډیر غریبانان یو، پیسې را سره نشته کنه، عمل کې غریبانان یو کله موږ به چې مرحبا بالموت، خو په دې وخت کې راځي چې هغه پټه نیم کیله مې وسرپنه
په دې وخت کې راغی 2 کورونه مې لږ نور مې جوړ کړی وغان وسیم دي اکړ وسی به راځي لږ لیټ راغلی نو سره مې ډیر راغست لږ لیټ راغلی د بچو د ودینو مې لیدي دا خبرې هغه مرګ مونږ ته انکار نشي کولای خو دې وخت کې راغی چې موږ غریبانان یو سره نشته الله ته وسنګ مخامخ کیو نو به دوه اللهم اني قد كنت اخافك الا يقينا زتنا په دنیا کې یریدم خو نن زتنا تمساته چې ته ما بخي او ما به جنت ته بوزي او په جړا شو نو خلکو ته معاذ په دنیا پسې جاړک ناغوی نه په دنیا پسې جاړم او نه د دنیا په زمکو پسې جاړم نه په مال پسې جاړم نو جاړې بس بشي وی جاړم په هغه د جمی هغه شپې چې وي او ګدوګ د تهجد چې ومن کول هغه اپاتې شو ګورو سره په دغه وخت کې په دې پسې جاړي لکه څنګه مکه ماته ستوي چې د په تهجد لري سخت مې یو ګدوګ د تهجدونه چې ومن کول قرآنونه چې ومن دواګانې کول هغه لړ ختم شو کله جنت تم لړ شم هغه بیا نه ملایي او دویم د وړي هغه ورځي چې یو ګدوګ د روجي چې ومن نیوي سخته ګرمي ومن روجي نیولې او تکلیف پرته ملایدو خو پای کې به یو خونو هغه روجي لاړې او دریم ومزاحمه العلماء د علماء په مجلس کې چې بنایسو هغه با خوږی خبرې کول موږ به علم یې زده کو که جنت ته لاړم شو دغه مجلس خو به نه بدغه وخت دغه نه چیرې ساوخته نو معاذ رضی الله عنه په طاعون امواس کوم چې په شام کې راغله او پای کې وفات شو د اردن په علاقه کې د پوخاده ټول ته به شام وي اوس د اردن وي دغه علاقه کې وفات شو او دغه کال چې د 13 هجری و دغه ګوره څومره عمر وجې د وفات شو د عمر په دغه ټینګ کوم ټینګ چې وفات شو د یو روایت مطابق 33 کال عمر و سره چې دومره غټ سره او د دومره حدیثونه د دومره د فضیلتونه د رسول الله چې ته په تاړي مې سره چې د شپېتو کالو سره او د ویا کالو بو د اتیا کالو سو 33 کال او زمونږ د 33 کالو عجز ماشوم مور پلار ته یو خبره کوي ستا ورځي د مزدوري د دې ورځي دی بیان راځي 33 کالو په عمر کې یو سره دومره اوچت لاړ چې دغه تذکره رب العالمین په عرش باندې کوي 33 کالو په عمر کې یو سره دومره اوچت لاړ چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې زما په امت کې د بشم په انسان نشته په حلال او په حرام باندې ابو بکر صدیق عمر بن الخطاب عثمان بن عفان څومره مشران سړیو څومره اوچت انسانو دي الک تدې ځوان ته د فضیلت ملوي دا به ایمان دا به جذبه او زیات نه زیات عمر د په سیرت کې دا راځي چې د کم ټیم کو وفات کېدو 38 کال په عمر کې د دوی روایتونه یو د 33 بر 38 38 کې ځا د دې چې بری جون کې سکړی د 38 کال عمر ورکولې شي یا په دغه لګ جون کې په لګ وخت کې په دغه لګ وخت کې د ایسوم نه کې ځکه چې زمنګ جون ته وګوري زمنګ دیتا چې بریت لګ دغه شي شونډې شنه چرته راولېږي سعودی ته نو به په سعودي کې 30 35 بلکې ډېر په تابوت کیږي نو دا غریب بیٹول په مزدوري کې تیری کی نه دی په دې کې الله له سکی دی کې د دین څخه خدمت وکي ځکه چې هغه غریب چیز وان شي په دې ځوان شي او معاذ ابن جبل اتلس کال عمر جو اسلام قبول کړي نو دا اتلس نه 33 پورې شو 15 او یا د اتلسونه 38 20 په شلو کالو کې وسره دومره اوچت لاړ او زمونږ د اویا کالو د بوډانه ته پوښوکه دین دی مسلې ناغله نه ورسي زمونږ د اتیا کالو بوډا چې مړی نشي لمبوي زمونږ د شپېتو کالو بوډا چې د جنازې مونږ نه ورسي زمونږ د اویا کالو بوډا چې کله په جمعات کې امام نه نو څوک ورمخ کې کېدی نشي دا زمونږ حال دی او دا انسان په شل کالو کې هغه ځای ته ورسېدو هغه مقام چې رب العالمین دغه تذکره کوي او اوس په کوم ځای کې
اوس په جنت کې دا هغه انسان سره ملاو شوی اچھا چې ته ویلو یا معاذ والله انی لأحبک هغه سره ملاو شوی دا ټول په دې چې دا هغه په دې ژوند کې هغه کوشش کړي نه کته په نن سبا وخت کې د ځان یو کم عمر ویني او ته نه په دین کې مخ کې په علم کې د مخ کې نو پوه شي چې دې سړي کې کمال دی چې پتا کې نشته کوشش کړي ځکه ته نه مخ کې شي نو الله سبحانه وتعالی دې موږ د معاذ بن جبل رضی الله عنه سره په جنت کې یوځي